داسې شته چې هغه دا خبرې ته ډېر رواج کړی دي په قبر یې ډېر چې کړي دي دا بیرغونه ولې ولاړ دي دا اسکات شته که نشته دا اسکات باید نه دا خیراتونه نشته دې خبرې ته ډېر زور کړی دي دا هم موږ د دې کفرو د دې خبیثانو دسیسه بولو چې دا خبرې په موږ کې پیدا کړي هلکه اسلام پر څه باندې دی د سید رسول صلی الله علیه وسلم د عزت بېعزتي کېږي د الله تعالی د کتاب بېعزتي کېږي سپین ږیري په شهادت رسېږي ځوانان په شهادت رسېږي د زنانو بېعزتي کېږي ته دې ته ولاړې چې دا قبر دې موږ چې کړی دي خامخا په دې کې ته یو مقصد لري چې موږ په دې باندې مزور باید خلک دې ته راتشویق کړي چې لاړ شي سنګر ته لاړ شي د مجاهدینو حمایه وکړي د کفر مذمت ورته بیان کړه ستا دا مجلس دی په قبر دې ولې دونه چې کړي دي خیرات ستا نشته دا ملت د وخته مسلمان ملت راغلی دي په دې ملت کې شرک نشته دا مسلمانان دي یو مولوي صاحب کیسه کوي چې یو وخت یې سپین ږیري باندې مې اشتباه راغله چې دا به مسلمانې که به نه وي نو بیا مې دغه راواخېسته چاړه مې راواخېسته غټه چاړه دی هلته په مځکه کې کار کوي نور ورسره دی په قهر باندې ورغلم دا چاړه مې پرې راوکښله هغه چې ما ته وکړه راسه منډه یې کړه چې مولوي صاحب ته ولې درد ورغلی دی راسه زغلي زه چې زغلم اخر مې ورته وویل ما اورېدلي دي ته وایې چې خدای یو دی هغه سړی ورته ودرېدی ورته خدای یو دی په دې شک نشته دا مسلمانان چې دي دا الله تعالی مني د الله تعالی وحدانیت مني په دې خلکو کې شرک نشته دا د قربانۍ ملت دی پرېږده دا خبرې چې قبر یې چې کړي دي ته دا نوي اسلام ته راغلي چې تا د توحید په موضوع کې کار ورته روا کړي دي توحید ایتونه یوازې ورته ترجمه کړی مسلمانانو د الله تعالی په خاطر هر چا که دا بیان درته کوي چې قبر جګ دی خیرات شته خیرات نشته په دې شان یې مسلم کړي واس پوه شئ چې دا د یو چا د خاص څخه روزل شوی دی دا د هغه قرآن د خاص څخه یو حرکت دی چې دې خبیثانو دې وکړي دا خلک ونه پرېږدو دا خلک به انشاءالله ستاسې په مځکه کې په دغه ولسوالۍ کې موږ کوو یا به اصلاح کېږي یا به ورکېږي د دې سیمې سره اوس د دې وخت نه دی سړی په دې وخت کې په مستحباتو باندې مصروف وي په مکروهاتو باندې مصروف وي فریضه جهاد روان دي د جهاد د قربانۍ میدان دی د قربانۍ ضرورت دی نو تاسې په دې باندې پلېږئ مه د کافرانو خو ډېرې دسیسې دي یو بلایدار